أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د بیزاری اعلان دی د الله او دغه د رسول د طرفنا هغه مشرکانو ته چې تاسو ورسره وعده کړی وي تاسو په ملک کې سلور میاشتي نور وګرځئ او یقین لرئ چې تاسو الله لرا عاجز کون کی نه یې او دا چې الله رسوا کون کې د کافرانو لرا چې اکبر پورز ټول خلق ته د الله او دغه د رسول د طرفنا عام اعلان دی چې الله د مشرکانو نه وزار دی او دغه رسول هم اوس کچري تاسو توبه وستلا نو تاسو د پاره بهتره ده او کومخ مو واړو نو په شي چې تاسو الله لرا عاجز کون کی نه یې او اے نبی صلی الله علیه وسلم انکار کوونکو ته د سخت عذاب زیره واوروا بغیر د هغه مشرکانو نه چې داغوی سره تاسو معاهده کړی دي او بیا په خپل وعده پوره کولو کې تاسو سره څه کوتاهی نه د کړی او نه تاسو خلاف د چا سره امداد کړی دی نو د داسې خلکو سره تاسو هم د خپل نیټه پوری وعده پوره کړی ځکه چې الله متقیان خلق فخوي حرامي میاشت تیر شوه نو مشرکان قتل کړی په کم ځای کې چې بیا مومای او هغوی راونی سي او ګيري کړی او د ګیرېدو په هر ځای کې ورته د سزا ورکولو د پاره کې نه کو هغوی توبه وستله منځ قائم کړو او زکات ورکړو نو بیا یې پرېګ دی الله معاف کونکي او رحم کونکي دی په مشرکانو کې څوک ستانه پناه وغواړي او د الله د کلام اوریدو د پاره تعالی راضي نو هغه له پناه ورکړه تر هغه پوری چې هغه د الله کلام واوري بیا هغه د خپل امن زیته ورسوا داسې کول ځکه پکار دی چې دا خلق علم نه لري د دې مشرکانو د پاره د الله او دغه د رسول پنځ وعده اخر څنګه کې دی شي بغیر دغه خلکونه چې تاسو ورسره د مسجد حرام په خوا کې معاهده کړی و نو ترسو پوری چې در سره هغه سیده چلیږي نو تاسو هم ورسره سیده چلیږئ ځکه چې الله متقیان خلق فخوي د دوی نه علاوه د نورو مشرکانو سره با وعده څنګه وشي چې دا غوي دا حال دی چې کو پتا سو باندې قابو بیا مندله نو نه به د خپل ولای لحاظ وکړي او نه به د معاهده د ذمہواری هغه په خلو باندې ستاسو د راضي کولو کوشش کوي خدا غوي زړونه انکار کوي او په هغه کې زیات خلک فاسقان دي هغه د الله د آیاتونو په بدله کې لکشان قیمت قبول کړو بیا د الله پلار کې د بندیز د پاره ودرېدل ډېر خراب کارونه وو کم چې با دوی کول مومن په معاملې کې نه دوی د خپل ولای لحاظ کوي او نه د سو وعده د ذمہواری او زیاته همیشه د دوی د طرف نشوي دي چې دوی توبه وباسي او منځ قائم کړي او زکات ورکړي نو تاسو دینی رونه دي او د په خلکو د پاره مونږ خپل حکمونه واضح کوو کو د وعده کولو نه رستو دوی بیا خپل قسمونه مات کړي او تاسو په دین باندې حمله شروع کړي نو د کفر د علمبردارانو سره او جنگيږي ځکه چې د دوی قسمونو لا هیڅ اعتبار نشته شاید چې بیا د توري په زور سره به هغوی منشي آیا تاسو به د داسې خلکو سره نه جنگيږئ چې هغوی خپل وعده ماتوي او هغوی قصد کړي وو چې رسول به د ملک نه وباسي او اول زیاته کوونکې هم هغوی وو آیا تاسو د دوی نه یریږئ که تاسو مؤمنان یې نو الله د دې زیات حقدار دی چې داغونه ویریږئ دوی سره جنگ وکړئ الله بس تاسو په لاس دوی له سزا ورکړي او دوی به خوار او ذلیل کړي او د دې په مقابله کې به ستاسو امداد وکړي او د ډېرو مؤمنانو زړونه به یخ کړي او دا غوي د زړونو تاو به سور کړي او چې چاله خوښ شي هغه لبا د توبه توفیق هم ورکړي الله په هر څه پوها او حکمت والده تاسو دا خیال دی چې تاسو به هم دغه سي پرېخو دي شي حالکه الله خلا دا نه دی لیدلی چې په تاسو کې هغه خلک څوک دي چې هغه د الله په لار کې سخت مهنت وکړو او د الله او داغه د رسول او د مؤمنانو علاوه بل څوک ځان له دوست نکړو سچ تاسو کوی الله داغه نه خبر دی شریکانو دا کار نه دی چې هغه د الله د جماعتونو محافظان او خادمان جوړ شي په داسې حال کې
چې هغوی په خپل ځان د کفر گواهی کوي دا هغوی خو ټول عملونه ضایع شول او په دوزخ کې به هغوی همیشه اوسېږي الله د جماعتونو آبادون کې محافظان او خادمان خو هغه خلک کې دي چې په الله او په ورځ د آخرت ایمان راوړي او منځ قائم کړي او زکات ورکړي او د الله نه بغیر د بل چا نه یریږي هم د داسې کسانو په حق لا دا امید دی چې په سیده لار به روان وي آیا تاسو حاجیانو ته ابو ور کول او د مسجد حرام خدمت کول د هغه سړي د کار پشان برابر ګڼل دي چې هغه په الله او په ورځ د آخرت ایمان راوړو او د الله په لار کې سخت مهنت وکړو د الله په نسخو تا دوانه برابر ندي او الله ظالمانو ته نه غلار نه خي الله سره خو د هغه خلکو درجه لوی ده چې ایمان راوړو او داغه په لار کې کور پرې خودو او په خپل مال او سری جهاد وکړو دغه کامیاب دي داغوی رب هغوی ته د خپل رحمت او د خپل رضامندۍ او د داسې جنتونو زیره ورکوي چې هلته داغوی د پاره د همیشه ژوند سامانونه دي پاغي کې به هغوی همیشه اوسيږي یقینا د الله سره د بدلی ورکولو د پاره ډیر سدي اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي تاسو خپل پلاران او خپل رونه هم ځان له دوستان کوي کو هغوی د ایمان په مقابله کې کفر خوخ کړي پتا سو کې چې څوک هغوی ځان له دوستان جوړوي نو هغوی به ظالمان وي ای صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې کستاسو پلاران او ستاسو زامن او ستاسو رونه او ستاسو خزي او ستاسو خپلوان او ستاسو هاغه مالونه چې تاسو ګټلې دي او ستاسو هاغه کاروبار چې داغه دا نه چلے دوستاسو سره یروي او ستاسو هاغه کورونه چې ستاسو فخ دي تاسو ته د الله او داغه د رسول او داغه په لار کې د جهاد کولو نه زیات غوروي نو انتظار کوئ تر هغه پوری چې الله خپل فیصله ستاسو مخې ته راوړي او الله فاسقان خلکو ته لار خودنه نه کوي دین مخکي په ډیرو موقعو کې ستاسو امداد کړي دي اوس د هنین د غزا په ورځ تاسو داغه د امداد شان لیدلې دي په دغه ورځ تاسو خپل ډیروالی مغرور کړی وای واغه ستاسو هیڅ پکار را نغې او زمکه در باندې سره د ارتوالی تنگ شوا او پښاو تختې دی بیا الله خپل تسکین په خپل رسول باندې او په مؤمنانو باندې نازل کړو او داسې لخرې راولې غلې چې تاسو ته په نظر نه راتلې او د حق نه انکار کوونکو ته سزا ورکړه ځکه چې هم دا بدله ده دا خلکو د پاره څوک چې د حق نه انکار کوي دا هم لیدل دي چې په دې طریقه د سزا ورکولو نه وروسته د الله چې چاله خوخوي هغه له د توبې استلو توفیق هم ورکوي الله معاف کونکي رحم کونکي دی اے مؤمنانو مشرکان پلیت دي نو بس هغوی دی د دې کال نه وروسته مسجد حرام ته نږدې ناراضي او کو تاسو د غریبۍ نه یره کوي نو لري نه ده کو الله اوغاړي نو تاسو به په خپل فضل سره مالدار کړي بهشکه الله په هر څه پوهه دی او د حکمت خاوند دی کتابو کې د هغه خلکو خلاف جنگيږي چې هغوی په الله او په ورځ د آخرت ایمان نه راوړي او چې الله او داغو رسول حرام کړی دی هغه حرام نه غني او دین حق خپل دین نه جوړوي د دوی سره جنگيږي د هغه وخت پوري چې دوی په خپل لاس جزیه ورکړي او واړو پاتې شي دوی خپل عالمان او عابدان د الله نه سیوا خپل خدایان جوړ کړی دي او دغه شان مسیح د مریم زوی هم خپل خدای جوړ کړی دی حالکه دوی ته د یو معبود نه علاوه د بلچا د بندګۍ کولو حکم نه و شوی هغه ذات چې د هغه نه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشته هغه پاک دی د شرک نه دا خبرونه کمی چې دا خلق کوي دا خلق غواړي چې د الله رڼا د خپل خلو په پکو مړکړي خو الله د خپل رڼا د مکمل کولو نه بغیر بل څه منلو والا نه دی اگر کو د کافرانو هر څومره خوخه نوي هغه هم الله دی چې خپل رسولي د هدایت او د حق دین سره را لېږلې دي چې دا حق دین دی په ټولو دینونو باندې غالب کړي اگر کو مشرکان دا هر څومره نه خوخوي ایمان والو
د دې اهل کتابو د اکثرو عالمانو او عابدانو دا حال دی چې هغوی د خلکو مالونه په باطله طریقه خوري او خلک د الله د لارې نه منع کوي. د دردناک سزا زیری ورکړه هغه خلکو ته څوک چې سره زر او سپین زر جمع کوي او د الله په لار کې نه خرج کوي. یو ورځ براشي چې په دغه سرو سپینو باندې با د دوزخ ور بل کړی شي او پاغه با د دې خلکو تندي ډډي او شاګانی داغلي کیږي. دا د هغه خزانه چې تاسو د ځان د پاره جمع کړی و نو اوس د خپل جمع شوی دولت مزه وسکئ. حقیقت دا دی چې د کلنه الله اسمانونه او زمکه پیدا کړی دي. دا هغه وخت نه د میاشتو شمار د الله په کتاب کې هم 12 میاشتې ده او په دې کې 4 میاشتې حرام دي. دا ټیک قاعده ده. نو په دې 4 میاشتو کې په ځان باندې ظلم مکوئ او د مشرکانو سره ټول په جمع جنگيږي لکه څنګه چې هغوی ټول په جمع ستاسو سره جنگيږي او په شی چې الله د متقیانو سره دی. نسخو په کفر کې یو بل زیات د کفر کار دی چې دا کافران پرې بیلاری کړی کیږي. یو کال یو میاشت حلال کړی او بل کال هم هغه میاشت حرام کړی د پاره د دې چې الله کمی میاشتي حرامي کړی دي چې دا غي شمار هم پوره کړی او الله چې کم سو حرام کړی دي چې هغه حلال هم کړی. دا غوي بد عملونه دا غوي د پاره خاصه جوړ کړی شوی دي. او الله اے خلکو چې ایمان مراوړې دي پتا سو شوی دي چې کله درته د الله په لار کې د وتلو د پاره ویل شو نو تاسو د ځمکې سره اون خطای. آیا تاسو د آخرت په مقابله کې د دنیا ژوند خوښ کړو چې دا سیدا نو تاسو ته د معلومه وي چې د دنیا د ژوند دا ټول سامانونه با په آخرت کې ډېر لګ اوخیږي. کو تاسو پانه سیدای نو الله به تاسو لا دردناک سزا درکړي او تاسو په زیبا یو بل ډله راپورته کړي او تاسو به الله ته هیڅ نقصان اون رسول شي. هغه په هر څه باندې قدرت لري. تاسو کو د نبی صلی الله علیه وسلم امداد اونکړو نو هیڅ پروا نشته. الله دغه امداد په هغه وخت کې کړی دی کله چې کافرانو هغه استلې وو، کله چې هغه صرف په دوو کې دویم وو، کله چې هغه دوانه په غار کې وو، کله چې هغه خپل ملګری ته وویل چې غم مکوا الله زموږ سره دی. په هغه وخت کې الله پاغه باندې د خپل طرفنا د زړه سکون نازل کړو او داغو امدادي په داسې لخرو سره وکړو چې تاسو ته په نظر نه راتلل او د کافرانو خبره خکته کړه او د الله خبره خود دوچتا. الله زبردست دی او په دې کوسپکیای او کدرانی او په خپل مال او سر باندې د الله په لار کې jihad وکړي. دا ستاسو د پاره بهتره ده کو پوهیږئ. اے نبی صلی الله علیه وسلم کو چری فائدہ په اسانه حاصله دلا او سفر آسان وي نو دوی به ضرور تاسو سره تللو ته تیار شوي وو، خو په دوی باندې دا لار ډیره سخت شوه. اوس به دوی په الله باندې قسمونه خوري او وای با چې کومګه تلې شوي نو بهشکه چې تاسو سره به تلی وي. دوی خپل ځانونه په هلاکت کې اچوي. الله خپوهيږي چې دوی دروغجن دي. چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري هغوی به هیڅ کله ته دا درخواست ونکړي چې مونږه په خپل سر او مال سره د جهاد کولو نه معاف کړه. الله متقیان خلق خپې جنې داسې درخواستونه خو صرف هغه خلق کوي چې هغوی په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان نه لري، چې داغوی په زړونو کې شک دی او هغوی په خپل شک کې پریشان او سرګردان دي. کوي د دوی د وتلو اراده وي نو دوی با د دې د پاره خ تیارې کړي وو، لیکن د دوی پاسې دل هډو د الله خوښ نه وو. نو ځکه دوی سوس کړل او ورته ویل شو چې کینای د ناستو خلکو سره. کچری دوی ستاسو سره وتلی وي نو پتاسو کې به د خرابتیا نه سیوا بل هیڅ چیز نه زیاته وو. دوی ستاسو په منځ کې د فتنې اچولو د پاره منډي ترډي وهله او ستاسو د ډلې حال داده چې اوس هم پتاسو کې ډېر داسې خلک موجود دي چې د دوی خبرې په غور سره اوري. الله دا ظالمان ډېر خپېژني. د دین مخکې هم د خلکو د فتنې راپورته کولو کوششونه کړې دي،
او ستاد ناکام کولو د پاره هر قسم تدبیرونه سوچ کړی دي ان تر دې پورې چې د دوی د مرزینه خلاف حق راغی او د الله کار خامخا وشو کی ځینې څوک داسې دي چې وایي چې مال رخصت راکړه او ما په فتنه کې ما چوا واورای په فتنه کې خو داخله پریوتی دي او دوزخ د دې کافرانو نه راتاو شوی دی خېګړوي نو د دوی خفقان وي او چې پتا باندې سو مصیبت راشي نو دوی مخ واړوي او په خوشحالي سره واپس شي او وای چې خو شو چې مونږه د اولنا خپل معاملې ټیک کړی و دوی ته وایا مونږ ته هرگز سبدی یا خېګړه نه را رسی مگر هغه چې الله زمونږ د پاره لیکلی وي الله زمونږ مولا دی او مؤمنانو لا په الله باندې باور کول پکار دي وایا تاسو چې زمونږ په حق لا تاسیس په انتظار کیای هغه د دین سیوا بل څه دی چې په دوه خېګړو کې یو خېګړه ده او مونږ چې تاسو په حق لا د سیس په انتظار کیو هغه داده چې الله په خپل تاسو له سزا درکوي او کو زمون په لاس درکوي خدانو او تاسو هم انتظار کوئ او مونږ هم تاسو سره انتظار کوونکیو دوی ته وایا که تاسو خپل مالونه په خپل خوخه سر خرج کوئ او کو په ناخوخی سره هرگز به هغه قبليږي نه ځکه چې تاسو فاسقان خلک یې د دوی د خرج کړی شوی مال د نه قبلېدو وجہ د دین سیوا بل هیڅ نه ده چې دوی د الله او دغه د رسول سره کفر کړي دي منځله چې راضي نو په ظلمات سره راضي او د الله په لار کې چې خرج کوي نو په ناخوالۍ سره خرج کوي او دولت او د دوی ډېر اولاد دي تا په دوکه کې وانه چوي الله خدا غواړي چې د دې سيزونو په ذریعہ دوی د دنیا په ژوند کې هم او عذابوي او ساهم د کفر په حالت کې ورکړي دوی په الله قسمونه خوري او وایي چې موږ تاسو ملګری یو حالکه دوی هیڅ هم تاسو ملګری نه دي په اصل کې دوی داسې خلک دي چې تاسو نه یریږي کچری دوی د پنازه بیامندو یا یو غار یا د سر پټول یو ځای نو په منډه به حالت ځان پټوي اے نبی صلی الله علیه وسلم په دوی کې ځینې خلک د صدقو په تقسیم کې پتا باندې اعتراضونه کوي کو دغه مال نه دوی له سو ورکړي شي نو خوشاليږي او کو ور نکړي شي نو خفقيږي خبوي چې الله او داغو رسول سدوی له ورکړي وو چې په هغه دوی راضي شوي وي او دای ویلي وي چې الله زموږ د پاره کافی دی هغه په خپل فضل سره مولا نور ډیر سره کړی او داغو رسول با را باندې هم مهرباني وکړي مونږ هم خاص الله تسترګنی ولیدي صدقات خو په اصل کې د فقیرانو او د مسکینانو د پاره دي او د هغه خلکو د پاره دي چې د صدقو په کار باندې مقرر دي او د هغه خلکو د پاره دي چې د چا پزړی کې الفت اچول غرض وي دارنګي دا د سټونو یعنی غلامانو آزادولو او د قرضدارو د امداد کولو او د الله په لار کې د خرج کولو او د مسافرانو د امداد د پاره دي یو فریضه ده د الله د طرفنا او الله په هر څه پوها او د حکمت خاوند دی کیسه خلق دی چې په خپل خبرو نبی صلی الله علیه وسلم لا تکلیف ورکوي او وايي چې دا سړی په وګونو کچه دی یعنی د هر چا په خبره یقین کوي ورته وایا هغه ستاسو د فائدې لپاره داسې دی په الله ایمان لري او په مؤمنانو اعتماد کوي او سراسر رحمت دی دا خلکو د لپاره څوک چې پتا سو کې ایماندار دي او کم خلک چې د الله رسول الله تکلیف ورکوي داوی د پاره دردناک سزا ده دا خلک تاسو په مخ کې قسمونه خوري د پاره د دې چې تاسو راضي کړي حالکه کو دوی مؤمنان وي نو الله او د هغه رسول د دې زیات حقدار دي چې دوی داوی د راضي کولو فکر وکړي ولی دوی ته معلومه نه ده چې څوک د الله او داغه د رسول مقابله کوي نو داغه د پاره د دوزخ ور دی چې همیشه به پکې اوسيږي دا ډېر لوی رسوایی ده دا منافقان د دین ریږي چې حسینا په مسلمانانو باندې یو داسې صورت نازل شي چې د دوی د زړونو رازونه ښکارا کړي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا نوري ټوکی کوي الله هغه سیس ښکارا کوونکې دی د کم سیس د ښکارا کېدو نه چې تاسو یې ریږئ که د دوی نه تاسو کړي چې دا تاسو څه خبرې کولې نو ضرب وای چې مونږ خو هسي مشغولې دو ټوکی مو کولې دوی ته وایا آیا تاسو ټوکی د الله او داغه د آیاتونو او داغه د رسول سره وي زرونه مکوي
تاسو د ایمان راوړلو نه وروسته کفر کړی دی کومګه پتاسو کې یو ډله معاف هم کړلا خو بلې ډلې لبا مونږه ضرور سزا ورکو ځکه چې هغوی مجرمان دي منافقان سړي او منافقان خزي ټول د یو بل پشان دي د بدای حکم کوي او د نیکۍ نه منع کول کوي او خپل لاسونه د خیر نه منع ساتي دوی الله هیر کړو نو الله هم دوی هیر کړل یقینا چې هم دا منافقان خاص فاسقان دي د منافقانو سړو او منافقانو خزو د پاره او د کافرانو د پاره الله د دوزخ د ور وعده کړی دا چې په هغه کې به دوی همیشه اوسيږي هم دغه د دوی د پاره مناسب دی پدی باندې د الله لعنت دی او برقرار پاتې کېدونکو عذاب دی د پاره د دوی څو تور طریقه هم هغه دا کوم چې تاسو نه د مخکې خلکو وا هغه تاسو نه زیات زورور وو او تاسو نه د زیات مال او د زیات بچو خاوندان وو بیا هغه په دنیا کې د خپل حصے مزه وکړي او تاسو هم د خپل حصے مزه هغه سي وکړي لکه څنګه چې هغه کړی وي او تاسو هم په هغه شان خبرو کې اختشوي په څنګه خبرو کې چې هغه اختشوي وو نو داغوی دا انجام شو چې په دنیا او په آخرت کې داغوی ټول عملونه ضایع شو او هم هغه په خساره کې دي آیا د خلکو ته د خپل مخکینو خلکو تاریخ نه دی را رسیدلې د نوح علی السلام د قوم د عاد د سمود د ابراهیم علی السلام د قوم د مدین د خلکو او هغه کلی چې پاستر کړی شو داغوی رسولانو هغه تخکارخ نه خراوړي نو د الله دا کار نه وو چې په هغه باندې ظلم کړي وي خو هغه پخپل ځان باندې ظلم کوونکی وو مؤمنان سړي او مؤمنان خزي دا ټول د یو بل ملګری دي تنه کوي حکم کوي او د بدای نه منع کوي منځ قائموي زکات ورکوي او د الله او دغه د رسول حکمونه مني دا هغه خلق دي چې په دوی باندې د الله رحمت ضرور نازلېږي یقینا الله په ټولو باندې غالب دی او د حکمت خاوند مؤمنانو سړو او خزو سره د الله وعده ده چې دوی لبا داسې باغونه ورکوي چې لاندې بتري ولې بهيږي او همیشه به پکې اوسيږي په دې همیشه شنو باغونو کې به د دوی د پاره پاک کورونه وي او د ټولو نه غټه خبره ده چې د الله رضا به دوی ته حاصل شي همدا لویه کامیابی ده صلی الله علیه وسلم د کافرانو او د منافقانو مقابله خپ طاقت سره کوا او داغوی سره سختی شروع کړه اخري زه داغوی دوزخ دی او هغه ډیر خراب زه د قرار دی دا خلق په الله قسمونه خوري او وایي چې مونږه هغه خبره نه ده کړې حالکه دوی ضرور هغه د کفر خبره کړې ده دوی د اسلام راوړلو وروسته کفر وکړو او د هغه کار کولو اراده وکړه چې اوی نکړې شو دا د دوی ټوله غوسه خو په دې خبره ده کنه چې الله او دغه رسول دوی په خپل فضل سره غنیان کړی دي اوس کچری دوی د خپل کار نه منشو نو د دوی د پاره بهتره ده او کوم نه شو نو الله به ورلا ډېر دردناک سزا ورکړي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم او پزمکه کې هیڅوک تاسو نشته چې د دوی مرستيال او مددگار شي خلک داسې هم دي چې هغه د الله سره وعده کړی و چې کو هغه په موږ فضل وکړو نو موږ به خیرات وکړو او صالحان به جوړ شو الله هغه په خپل فضل سره مالدار کړل نو بخل شروع کړو او د خپل وعده نه مخ داسې واړو چې داغه ور سره هیڅ پروا نشته دا راوتله چې داغوی د دې وعده خلافای په وجه کوم چې هغه د الله سره وکړه او داغوی د دروغ وینا په وجه الله داوی په زړونو کې داسې منافقت واچو چې داوی سره به د پېښې د ورځې پوری جخت لګېدلې وي آیا د خلکو ته معلومه نه ده چې الله ته د دوی پټ رازونه او د دوی پټي د غوښ خبري معلومه دي او هغه د ټولو غیبی خبرونه خبردار دی هم معلوم دي هغه شمال مالداران چې کم مؤمنان په خپل رضا سمال قرباني کوي نو هغه ورپوري ټوخي کوي او په هغه خلکو پوری خنداګانی کوي د چا سره چې د الله په لار کې د ورکولو د پاره د دین سیوا بل هیڅ نشته چې خپل مهنت مزدوري وکړي او هغه ورکړي الله په دې ټوکو کوونکو پوری ټوکی کوي او داوی د پاره دردناک سزا ده اے نبی صلی الله علیه وسلم ته د داسې خلکو د پاره معافي وغواړي او کو اون غواړي
تکو اویا زلهم د دوی د پاره معافي وغواړي خو الله به دوی هرگز معاف نکړي ځکه چې دوی د الله او داغه د رسول سره کفر کړي دي او الله فاسقان خلکو ته د خلاصي لار نه خي کوته چې د غزانه د رستو پات کېدو اجازه ورکړي شوی وو هغه د الله د رسول سره په ملګرتیا نه کولو او په کور کې پات کېدو باندې خوشاله شو او دای خوخه نکړه چې د الله په لار کې په خپل مال او سر باندې jihad وکړي هغه خلکو ته وویل چې په دې سخت ګرمۍ کې موزي هغه ته وایا چې د دوزخ ور د دینه زیات ګرم دی کاش چې دوی په دې پوهېدلې اوس پکار دی چې دا خلک خندا کم کوي او جلا زیاته کوي ځکه چې کم بد کارونه دوی کوي داغه سزا هم داسې ده چې دوی لپی جلا پکار ده کچري الله تا واپس دوی تراولي او په دوی کې یو ډله د جهاد د پاره د تلو اجازت ستانه وغواړي نو صفا ورته وایا چې استادو زما سره هرگز تلې نشي او نه زما په موجودګۍ کې د یو دشمن سره جنگ کولای شي تاسو اول ځل ناست غوړه کړی و نو اوس هم د کورناستو سره ناست اوسئ او بیا چې په دوی کې څوک مړ شي نو جنازه هم هرگز مکوا او په قبر هم مو ودرېګا ځکه چې دوی د الله او داغه د رسول سره کفر کړي دي او په داسې حالت کې مړ شوی دي چې فاسقان وو مالداري او د دوی ډېر اولاد دي تا په دوکه کې وانه چوي الله خدا اراده کړی دا چې د دې مال او د دې اولاد په ذریعہ دوی له په دې دنیا کې سزا ورکړي او روحونه تری په داسې حالت کې اوزي چې دوی کافران وي کله چې یو صورت نازل شي او په هغه کې داوی چې الله اومنه او داغه د رسول په ملګرتیا کې jihad وکړي نو تا اولیدل چې په هغه کې کم خلک مالداران وو هم هغه تا ته درخواستونه وکړل چې هغه دی په jihad کې د شاملېدو نه معاف کړي شي او دای اویل چې مونږه پرېږدا چې د ناستو خلکو سره پاتې شو د خلکو پکور کې د ناستو خزو سره شامل دل غوړه کړل او د دوی په زړونو ټاپاو لګولې شو نو ځکه اوس په هیڅ نه پوهیږي بل خواته رسول صلی الله علیه وسلم او هغه خلکو چې د رسول سره ایمان راوړې وو په خپل سر او مال سره jihad وکړو او اوس ټول نیکیانی هم د دوی د پاره دي او هم دوی خلاصې مندون کې دي دوی د پاره داسې باغونه تیار کړی دي چې لاندې تری ولې بهيږي پاغي کې با همیشه اوسي تا لویا کامیابی ده بیانو باندې سیانو نه هم ډېر عذر کوونکي خلک د دې غرض د پاره راغلل چې هغه ته دي هم د رستو پات کېدو اجازت ورکړي شي په دې طریقه ناست پاتې شو هغه خلک چې د الله او د رسول سره د ایمان د دروغ وعده کړی و د دې باندې سیانو نه چې کوم خلکو د کفر طریقه اختیار کړی دا ضرب هغوی ته دردناک سزا ور ورسی پان او بیماران خلک او هغه خلک چې په jihad کې د شاملېدو د پاره د لارې څخه توخه نمومي کورستو پاتشي نو هیڅ ګناه نشته خو هلا چې په ځړونو کې د الله او داغه د رسول سره د وفادارۍ اخلاص لري په داسې نیکانو خلکو باندې هیڅ اعتراض نشته او الله معاف کونکي او رحم کونکي دی دغه شان په هغه خلکو هم سو اعتراض ناراضي چې هغه په خپل تعالی راغلي وو او درخواست درته کړي وو چې موږ له د سورلې سو تنظیم وکړه او تا ورته وویل چې زستاسو د پاره د سورلو تنظیم نشم کوله نو هغه مجبورن واپس شو او دای حال وو چې د سترګونه اوخ کې بهیدلې او په دې خبره ډیر خفو چې دومره خرج ورسره نه وو چې په jihad کې شامل شوي وي البته اعتراض په هغه خلکو باندې دی چې هغوی مالدار دي او بیا هم تا ته درخواستونه کوي چې هغوی دی په jihad کې د شاملېدو نه معاف کړي شي هغوی په کور کې د ناستو خزو سره شاملې دل غوړه کړل او الله یې په ځلونو باندې ټاپې ولګولې نو ځکه اوس هغوی په هیڅ نه پوهیږي چې د الله سره به دا غوی د دې کار سنتي جوي تاسو چې کله هغوی ته واپس ورسئ نو هغوی به تاسو ته رنگ رنگ عذرونه پیش کړي خو تاسو ورته صفا وایي چې بهانه مکوئ مونږ تاسو په یو خبره اعتبار نه کوو الله مونږ ته تاسو حالات خودلی دي اوس به الله او داغو رسول تاسو عملونه ته ګوري بیا به تاسو الله ته واپس بوتلی شئ چې ښکارا او پټ هر څه ورته معلوم دي هغه به درته اوخی چې تاسو څه کول چې تاسو واپس شئ نو هغوی به درته
د دې د پاره قسمونه خوري چې تاسو ورته سونه وایي نو بهشکه تاسو ورته هیڅ مو وایي ځکه چې هغوی ګنده دي او د هغوی اصلي ځای دوزخ دی چې د هغوی د ګټي یعنی عمل په بدله کې به هغوی ته نصیب کیږي هغوی به تاسو ته د دې د پاره قسمونه خوري چې تاسو د هغوی ناراضي شئ او حال داده که تاسو اډو داغوی نه راضی هم شئ خو الله به هرگز د داسې فاسقانو خلکو نه راضی نشي دا د عربو باندې سیان خلک په کفر او په منافقت کې زیات سخت دي او د دې پاکله د دې خبرې زیات امکانات دي چې د هغه دین د حدونو نه ناشنا وي کوم چې الله په خپل رسول باندې نازل کړي دي الله په هر څه په دی او د حکمت خاوند دی د باندې په د خلکو کې داسې خلک شته چې د الله په لار کې خرج کوي نو هغه په ځان باندې د زور تاوان غني او ستا په حق کې د زمانه د گردش انتظار کوي چې ته پس مصیبت کې اونخله نو دوی با داغه نظام نه ځان آزاد کړي په کم نظام کې چې تا دوی راګر کړی دي حالکه دوی په خپل د بدای په چکر کې راګیر دي او الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي او په باندې سيانو کې څو خلک داسې هم دي چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري او چې څو خرج کوي هغه الله ته د نزدېکت ذریعہ او د رسولنا د رحمت د دعاګانو د اغستلو ذریعہ جوړوي او واوري تا خامخه د دوی د پاره د نزدېکت ذریعہ ده او الله به ضرور دا خلک په خپل رحمت کې داخلوي بهشکه الله معاف کونکي او رحم کونکي دی هغه مهاجرین او انصار چې د ټولو نه اولی د ایمان دعوت قبول کړو او دغه رنګي هغه خلک چې په راستۍ سره په دې پسې رستو راغلل الله دا غوی ناراضي شو او هغوی د الله ناراضي شو الله دا غوی د پاره داسې باغونه تیار ساتل دي چې لاندې بتري ولې بهيږي او هغوی به په هغه کې همیشه اوسيږي دا لویه کامیابی ده تاسو نه غیر چاپیره چې کم د باندې خلک اوسيږي په هغه کې ډېر منافقان دي او د غشان د مدینه په اوسیدونکو کې هم منافقان شته چې هغه په منافقت کې کمال ته رسیدلي دي ته نه پیژنې مونږه پیژنو نږدې دې هغه وخت چې مونږ به هغه له 2 سزاګانی ورکړو بیا به هغه د زیات لوی سزا د پاره واپس راوستلی شي خلک دي چې په خپل ګناهونو قائل شوي دي داوی عملونه ګډوډ دي سنیک دي او سبد لری نه ده چې الله په هغه باندې بیا مهربان شي ځکه چې هغه معاف کونکي او رحم کونکي دی صلی الله علیه وسلم ته داوی د مالونو نه صدقه واخلا او هغه پاک کړه او د نیکي په لار کې هغه وړاندې کړه او داوی په حق کې د رحمت دعاګانی کوا ځکه چې ستا دعا به داوی د پاره د تسلی سبب وي الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي آیا د خلکو ته معلومه نه ده چې هغه هم الله دی چې د خپل بندگانو توبه قبلوي او داوی خیراتونه قبلوي او دا چې الله ډېر معاف کونکي او رحم کونکي دی اے نبی صلی الله علیه وسلم د خلکو ته وایا چې تاسو عمل کوئ الله او داغو رسول او مؤمنان به ګوري چې تاسو عمل به اوس څنګه وي بیا به تاسو هغه ذات ته واپس راوستل شي چې هغه په پټ او پخکارا په هر څه باندې پوهه دی او هغه به تاسو ته تاسو ټول عملونه وکړي خلک دي چې داغوی معاملې لا د الله حکم ته پاتې ده کوئی خوښ شوا نو سزا به ورکړي او کوئی خوښ شوا نو بیا به پر مهربان شي الله په هر څه په دی او د حکمت خاوند دی او خلک دی چې هغوی یو جماعت جوړ کړو د دې غرض د پاره چې د حق دعوت ته نقصان ورسوي او د الله د بندګۍ په ځای کفر وکړي او په مؤمنانو کې جدای راولي او دا په ظاهره عبادت خانه د هغه چا د پاره د استوګ نزه جوړ کړي چې هغه د مخکینه د الله او د هغه د رسول مخالفت کوي دوی به ضرور قسمونه خوري او وای با چې زمونږه اراده خو د خېګړې نه سیوا بل هیڅ نه وا خو الله گواه دی چې دوی بالکل دروغجن دي ته په دغه کندر کې هیڅ کله ونه درېږي کم جماعت چې د اول ورځې نه د تقوا په بنیاد باندې جوړ شوی وو هغه د دې د پاره زیات موضوع دی چې ته په هغه کې د عبادت د پاره ودرېږي په هغه کې داسې خلک دي چې پاک استوګنه خوخوي او د الله پاک اوسیدونکو خلک خوښ دي تاسو څه خیال دی
چې بهتره انسان هغه دی چې هغه د خپل ودانې بنیاد د الله په یرا او د الله د رضا په تلاش باندې کې خودي وي او کو هغه دی چې خپل ودانې په غرزیدون کې ډډه غاړه باندې جوړ کړه او دی د ځان سره سیده د دوزخ ورته گزار کړو داس ظالمانو ته الله هیڅ نه غلار نه خي کوم ودانې چې دوی جوړ کړی دا به همیشه د دوی پزړونو کې د شک بنیاد وي دا شک اوس په هیڅ شان سره نه لري کیږي سیوا د دینا چې دغه ظلمي ټوټکد دادې چې الله د مؤمنانو نه د هغوی نفسونه او د هغوی مالونه د جنت په بدله کې په بیا غستل دي دوی د الله په لار کې جنگيږي بل هم وجني او په خپل هم وجلي کیږي د دوی سره د جنت وعده د الله په ذمہ یو په وعده ده په تورات کې په انجیل کې او په قران کې او داسې څوک دی چې د الله نه زیات د خپل وعده پوره کون کوي نو خوشحالي وکړئ په خپل هغه سودا باندې کوم چې تاسو د الله سره کړی دا د ټولو نه لویه کامیابی ده ته بیا واپس کېدونکي یعنی توبه استونکي داغو عبادت کوونکي داغو تعریف ویونکي داغو د پاره پزمکه کې ګرځیدونکي داغو وړاندې رکوع او سجده کوونکي د نیکۍ حکم کوونکي د بدین منع کوونکي او داغو د حدونو حفاظت کوونکي دا شانوي د هغه مؤمنانو چې هغوی د الله سره دا بیع کوي او اے نبی صلی الله علیه وسلم د مؤمنانو لا زیر ورکړه بر صلی الله علیه وسلم او د مؤمنانو سره دا نه خایي چې د مشرکانو د پاره د بخنی دعا وغواړي اگر کو هغه د هغوی خپلوان وي هر کله چې هغوی ته دا خبره واضحه شوې ده چې دا مشرکان د دوزخ مستحق دي سلام چې د خپل پلار د پاره کومه دعا غوښتلی و نو هغه خو د هغه وعده په وجوا کوم چې هغه د خپل پلار سره کړی و خو چې کله هغه ته دا پته ولګی دا چې پلاری د الله دشمن دی نو داغونه وېزار شو حق داده چې ابراهیم علی السلام ډېر د نرم زړوالا او د الله نه یریدونکو او صبرناک انسان وو د الله دا طریقه نه ده چې خلق د هدایت نه ورستو بیا په گمراهۍ کې مبتلا کړي تر سوچ ورته صفا صفا اونخی چې هغوی لا د کوم سيزونو نه بچ کېدل پکار دي په حقیقت کې الله د هر سیس علم لري هم حقیقت دی چې د اسمانونو او د ځمکې بادشاہي خاص د الله په قبضه کې ده داغه په اختیار کې ژوند او مرګ دی او تاسو هیڅوک داسې دوست او مددگار نشته چې تاسو داغه نه بچ کړئ الله معاف کړل نبی او هغه مهاجرین او انصار چې په ډېر تنگ وخت کې د نبی سره ملګرتیا وکړه اگرچه په هغه کې د ډېر خلکو زړونه کوګوالی تمایل شوی وو خو چې کله هغه په کوګوالی پسې لا نړل بلکې د نبی ملګرتیاي وکړه نو الله هغه معاف کړل بشکه چې داغه معاملہ د دې خلکو سره د مهرباني او د رحم دا او هغه درې کسان هم هغه معاف کړل د کوم معاملې چې ورستو کړی شوی و کله چې زمکا د خپلې فراختیا باوجود په هغه باندې تنگ شو او خپل ځانونه هم ور باندې بار شو او هغه په شو چې د الله نه د بچ کېدو د پاره په خپل د الله د رحمت د لمنینا سوا بل هیڅ د پناه ځای نشته نو الله په د خپل مهرباني سره توجه وکړه د پاره د دې ایمان راوړې دي د الله نو یریږي او د رښتینو خلکو مرګتیا وکړي د مدینه د خلکو د پاره او د غیر چاپیره باندې سیانو د پاره دا هرگز مناسب نه وو چې د الله رسول پرې خو دی وي او پکور کې ناس وي او داغه د طرف نه بے پروا شوي وي او د خپل نفس په فکر کې اخته شوي وي ځکه چې داسې با هیڅ کله اونشي چې دوی با د الله په لار کې لوګه تندا او ستړیواله برداشت کړي او د کافرانو چې کوم لار خوخه نه ده پاغه به دوی روان شي او د حق سره د دشمنی کولو بدله به دوی د یو دشمن نه واخلي او داغه په بدله کې با د دوی د پاره یو نیک عمل اون لیکل شي بشکا الله د نیکانو خلقو د خدمت حق نزای کوي او دغه سي دا به هم هیڅ کله ونشي چې دوی دی د الله په لار کې لګیا ډیر سولګوي او په جهاد کې دی د یو میدان نه دوی تیر شي او هغه دی د دوی په حق کې اون لیکل شي هغه به ضرور لیکل کیږي د پاره د دې چې الله دوی لا
د خپل خو کارنامو بدله ورکړي وما ضروری نه و چې مؤمنان دي ټول راوتلی وي خدا سي ولی اونشو چې د دوی د آبادای د هر حصے نه څه خلق راوتلی وي او د دین پوهه حاصله کړی وي او بیا واپس تلی وي او د خپل علاقې خلک خبردار کړی وي اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي جنگ کوي د هغه کافرانو سره چې هغه تاسو ته نږدې دي او پکار دي چې هغه په تاسو کې سختی بیا مومي او په شي چې الله د متقینو سره دی چې یو نوې صورت نازلېږي نو په هغه کې ځین خلک د ټوکی په تور د مسلمانانو نه تپوس کوي چې وایي په تاسو کې د چا په ایمان کې په دې سره زیاتواله راغی د دې دا جواب دی چې کوم خلکو ایمان راوړی دی داغوی په ایمانونو کې خو په حقیقت کې هر نازل شوی صورت زیاتواله راوسته دی او هغوی پرې خوشاله دي البته چې د کم خلکو زړونو ته د منافقت مرض لګیدل وو نو داغوی په مخکنی پلیتی باندې هر نوی صورت یو بل پلیتی زیات کړه او تر مرګ پوری په کفر کې اخته پاتې شو خلک ګوري نه چې هر کال یو ځل دوی په ازمیخت کې اچولې کیږي خو په دې هم دوی نه توبه وباسي او نه سي عبرت حاصلوي یو صورت نازلېږي نو دوی په سترګو کې د یو بل سره خبري کوي چې چرته سو خودرته ګوري نه او بیا غلی شان په منډه بهر اوزي الله د دوی زړونه اړولې دي ځکه چې دوی ناپوهه خلک دي تاسو ته یو رسول راغلی دی چې په خپل تاسو نه دی ستاسو په نقصان کې پریوتل پاغه ګران دي ستاسو د کامیابی ډیر خواهشمند دی د مؤمنانو د پاره مهربانه او رحم والده دا خلق ستانه مخ اړوي نو اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې زما د پاره الله کافی دی بل معبود نشته مگر هغه دی هم په هغه باندې ما باور وکړه او هغه مالک د لوی عرش دی